مکتوم رضی الله عنه چې دا ړوند صاحب راته جومات ته نو ما ورته به څه جواب ورکوم؟ د پالتو بانې پرېږدئ، دا د دروغو دا بانې پرېږدئ. عام زمونږ د پښتو په معاشره کې زه ته ځه زه درځمه، ته ځه زه درځمه، بس غوجلې ته ورغلی ومه او د هغې د لاسه مې جامې بېلمزه شوي دي، زه درځمه. په دې لارو کې د ځوانان ناسي او دا هلکان ناسي او دا بوډاګان ځان یې تړلی د الله د دین دپاره، نو دغه شان دا مونځ کوونکی هم مجاهد دی د الله په لار کې. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ړوند صحابي، هغه مشهور صحابي چې د هغه په باره کې ایتونه نازل شي، پیژنئ که نه پیژنئ؟ عبدالله ابن ام مکتوم هغه چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او د هغه سره د قریش سرداران او څه مشران ناست، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم توجه ورنه کړه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته په دې چې دا ملګری دی، بیا به ورسره خبره وکړو. الله ایتونه نازل کړو: عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الله ایتونه نازل کړو مخ واړو دی پیغمبر چې کله راغی ړوند، ان جاءه الاعمى، دا ړوند انسان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی. واورئ ځوانانو، واورئ هغه چې سترګې مروغې دي، بدنونه مروغ دي او جومات ته نه راځئ. وادي وري هغه چې د دنیا دپاره ښه تکړه دي، د تجارتونو دپاره ښه تکړه دي، د ځمکو د جیدادونو دپاره ښه تکړه دي. واورئ ښه یو ړوند سړی راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، وی یا رسول الله ړوند یمه او جومات ته د راوستو مې څوک نشتي. دې عذرونو ته ګورئ، ړوند یمه او جومات ته د راوستو مې یا رسول الله وی څوک نشتي. مدینه ده، بس شړې علاقې دي، په هغې را تېرېږمه، نو دغه یره مې وي. اوس دا څو عذرونه یې د دې انسان سره. وی یا رسول الله هل تجد لی رخصه، په شریعت کې زما دپاره څه رخصت شته، زما دپاره څه اجازت شته چې که زه چېرته دې جومات ته نه راځم نو څه ګنجایش پکې شته؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اقامت اوري؟ وی او یا رسول الله اقامت؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بانګ اوري اقامت؟ وی او اورمه. وی بس بیا ستا دپاره زه څه رخصت نه موممه. ړوند انسان څوک ورسره شتیم نه چې راولي، د هغه دپاره په شریعت کې څه رخصت نشتی. نو زه تاسو ته دا وایم ای ځوانانو، تاسو سره د شریعت کم دلیل دی چې جوماتونو ته نه راځئ مانځله؟ چې روغ رمټ دي د مزدورۍ دپاره سهر نه د ماښامه پورې کوئ، نه ستړي کېږئ او نه وږي کېږئ او نه تږي کېږئ. او چې کله د مانځه ټیم راشي نو څوک وایي جامې مې بېلمازې دي، او څوک وایي دردونه را باندې راغلي دي، او څوک وایي تبه را باندې راغلې ده. د دروغو دا عذرونه بیانوي. دا خلک چې الله ته مخامخ شي او الله ورته دغه یو سړی را مخې ته کېده، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې دا ړوند سړی به راته جومات ته، نو ما ورته به څه جواب ورکوم؟ د پالتو بانې پرېږدئ، دا د دروغو دا بانې پرېږدئ. عام زمونږ د پښتو په معاشره کې زه ته ځه زه درځمه، ته ځه زه درځمه، بس غوجلې ته ورغلی ومه او د هغې د لاسه مې جامې بېلمزه شوي دي، زه درځمه. په دې لارو کې د ځوانان ناسي او دا هلکان ناسي او دا بوډاګان ناسي، او مؤذن وایي حي على الصلاة حي على الفلاح. مؤذن د الله د طرف نه آواز کوي راشئ مانځه ته راشئ د کامیابۍ لارې ته. څومره د شرم خبره ده. دغه ځوانان چې برای نام ځوانان دي، زه ورته ځوانان نه ویمه، دا ځوانان چې د شرم د لاسه که په دوی مرګ راتلی نه چې مرګ پرې راغلی وي. یو انسان
د الله د طرف نه आवाज اوري وي راشي راشي دعوت د الله د طرف نه دی او دی بیا په لار کوڅه کې ناست دی بیا په بازار کې ناست دی بیا غب شپ لګي دی بیا په ګاډي کې ناست دی بیا په ځان باندې کمبل لواړي زویما چې دې کسانو له څنګه خوب ورزي چې د مؤذن د आवाज ووري حي على الصلاه راشي د منځ طرف ته دې په ځان باندې کمبل لواړي دې ظالم له خوب څنګه ورزي دې حیا نه کوي د الله نه دې د الله نه شرمېږي نه دې د الله نه یریږي نه او چې کله د مخلوق خبره راشي نو بیا به ځان داسې دیندار کی او چې کله هغه مونځ راشي په کوم کې چې دی ویخي نو بیا به ځان داسې منځګزاره کی چې وایي زه خو مونځونه کوم او زه عبادتونه کوم الله سوي د دې قسم خلکو مبارکي يستخفون من الناس د خلکو نه یریږي د خلکو نه پټیږي د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو لحاظ کوي د خلکو قدر کوي ګوره دې منافق ته يستخفون من الناس د خلکو نه خو ځان پټ کو خپل ریکارډي هغه خلکو ته سپاکو خدا ووره لوی جرم دادي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول دخلكو خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي وې زړه تړلې شوی دی د جمعتونو سره د جمعات سره چې زړه وتړلې شي کنه نو بیا په مخه دی جمعات ترځي ګوره چې د چا زړه په دنیا کې تړلې شوی او د دنیا سره د چا زړه مصروفي نو کله چې د جمعات ترشي نو زړه ته بهر پاتې شي کې ته زړه پاتې شي هغه کاروبار کې ته زړه پاتې شي